عبدالله سوی مړه د کاره دې ویستم. عبدالله ستا زوی راغلی دی. زما زوی او دلته زویه ته او دلته ولې خیر خو دی که نه؟ پاپا پامې چې چل شوی دی ډاکټر ولته دوايانې او ټسټونه ولیکل. دا څه وی پامې یې څه چل شوی دی؟ پاپا امې ته ډېر تکلیف ته سهار نه وکړې اما لوټۍ هم نه ده خوړلې. بچوړه ته څه غم کې زه مه که نه الله پاک په هر څه کې ښه هر څه به الله پاک کوي. او ته وګینې د ساره داسې څه نه دي خوړلې. زه به خپل زوی باندې ډوډۍ وخورم ښه ډوډۍ به پرې وخورم زوی به موړ شي. او تاسو دلته ودرېږئ زه راځم ښه زویه زه راځم تاسو ودرېږئ ښه استادو تر اوسه که نه یاره استاد چې زما څه دیاړي کېږي ماله راکړه او کور بیمارین ده او دې ټیمه پورې 300 روپۍ کېږي 300 روپۍ به درله درکړو دې ټیمه پورې کار دی خو صحیح ده 300 روپۍ به درله درکړو استاد خیر دی 2000 روپۍ سره قرض ماله راکړه قرض خو دې ټیم کې زموږ سره نشته موږ کار کوو په خپله د کار په کپړه کې راغلي او 300 روپۍ دغه واله بس نن نه بعد استاد ستاسو سره زمونږ کار بس دی بس صحیح ده لاړم نو مهرباني ملګرو راته هم د روپو نه انکار وکړو او بل طرف ته راته بچي وږي تږي ناست دي. یا الله چې اوس به څه کوم. داسې به وکړمه چې دا موبایل به خرڅ کړم او ټسټونه به پې هم وکړم او دوايانې به پې هم واخلم. جی خاصه یا سره کیمره دیگه دا دیده که دیجی دا لو وخره دل سبزی دا مازغلی ساده سپینه شوروا دا چاولی دا سکارو که لو وخره وړه 2 پلیټه او ورسره چیر وړه ښه یو 2 کټه بچوړیا مور شوي پاپا دا لوښ خوږی کېږم زه لوټۍ نه خورم دویم زما د پاپا سره پیسې نشته ته خو زما زوی ما سره پیسې شته چې کله وږي کېږي ما ته وایه زما نر به چوړي او بیا به کوم ما ته نه وایې زه به بیا ستا لږ ورې خفه کېږم ما ته به دا څه وایې ښه زویه پاپا زموږ ټول ګاونډیان خاندي چې تا زموږ جامې اغوستې نه زه به خپل زوی له په کباړ کې جوړه والم او هغه به واخلي په هغې کې به تا ته څوک پیغور نه کوي ښه په هغې کې به تا ته پیغور نه کوي پاپا د کباړ جامې به ته ښایي او راځه زویه دا جامې وباسه ښه راځه د مینت پلاو د زهر شرحمانه بې مینته درته ساګ او سوکړه ښه دي. خانجي تاسو او دلته رورا په مخه راځم او په کور کې نه د کور کرایه پوره شي ده کرایه راکوه چې ځمه خانجي خراب توراب یمه کور ناستم کاروبار مې نشته او بل واړم راته بیمار دی او زه به الله څه چل وکړم ټیک ده خو چې نن ما ته روپۍ میلاو شي که نه تا ته خو بیا زما طبیعت معلوم دی که نه
جی خان جی ستاسو طبیعت ما ته معلوم دی تاسو مونږ سره ډېر ښه کړي دي او انشاءالله نن به الله خامخا زه څه چل وکړم ډېره ښه ده لاړمه راځه پاپا دا هغه کس دی زما سره یې بد اخلاقي کړې وه فروټ یې لالک دی لکول او غاړې ته یې وګرځېدل بیا دا زمونږ نیک دی او دا کور د ده دی پاپا دا خو ډېر بد اخلاقه کس دی ستا سره خو پیسې نشته ده لږ د پیسې ته زنګول کوي بیا ته سوجونه مه کوه الله به خیر کړي زه یې مه که نه ته سوجونه مه کوه نه چې ځو راځه نه چې ځو السلام علیکم رورا وعلیکم السلام رورا ډېر په مجبورۍ در پسې رالمه زما لږې پیسې پکار دي ولې چې کور ماته واړم بیمار دي او کور کرهدار نیمځي راځي خیر رور پتا مې سترګې خوږې شوې تا پسې رالمه چې ما یې مال خپل رور پیسې قرض راکړي او انشاءالله ډېر زر بیا درته واپس کړم ډېر زر اوسه پورې چې د مزې چرچې کولې او ما دې چېرته د روپۍ سود کړی دی ما سره روپۍ نشته زه خپل کار کوه زما مې یوه خبره واوره رور دا وخت دی دا به م تېر شي په تا به م تېر شي او په ما به م تېر شي خو ما به لږ دا ژوند وزوری ما به وزوری ما سره دینه بغیر بل لاره نشته دا خو د ګلالۍ ډېرې زیاتې خوښې وي هغه به څه وایي ځکه خو یې اوس وړمه که نه چې ګلالۍ لار راله نو بیا یې راته نه پرېږدي زه ښه دم السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام ته راغلې او جی ها دا راته ووایه چې کرایانې دې ټولې راغونډې کړې خان جي کران یې ټول نه راغونډې شو خو یو کس ته پاتې شو یو کس ته پاتې شو السلام علیکم خان جی وعلیکم سلام ته راغلې وروره او خان جی رالم مرګریا کرایانې ټوټل راغونډې شوي دي خو صرف تا ته کرایه پاتې ده او خان جی ما ته یاد دي زما ګلالۍ د لور د غوږونو نه مې والی لر کړی او زرګر له وړمه په 12,000 روپۍ رانه غواړي چې هغې له ورکړم او تاسو له تکارۍ درکړمه ښه نو دا والی دي ته وښیه خان جي دا ماشاءالله دا خو ډېرې ښکلې والی دي خان جي خپلې لور له دې والی داسې مې خیال دی چې هغې له تېوالم ډېرې ښکلې والی دي خو دا به دنه زه په 10,000 روپۍ اخلم ها خان جي ما نه خو زرګر په 12,000 روپۍ غواړي چې ستا نه زرګر په 12,000 روپۍ غواړي که نه داسې چې ته زما په کم کور کې په کرایه ناستې ا زما نه خلک په 8,000 روپۍ باندې اخلي او ما تاله په 15,000 روپۍ په کرایه درکړی دی خان جي بس په دغه 10,000 روپۍ تاسو والی ما دغه شان خبره کوه که نه مړه منظوره ده داسې وکړه چې دی بوځه دله 15,000 روپۍ ورکړه 15,000 دې په کرایه کې کټ کړه صحیح ده ځئ بوځه دی بوځه په مخه دي ښه پاپا څه سوچ کې ناسې او ولې خپئ سوچ نه کوم بیا هسې مې داړه خپه پاپا مونږ ولې په خلکو ته دا خلک ولې بد ګوري ولې بیا څه چل شوی دی خیر خو دی که نه چا درته څه ویلي دي ها پاپا په لاله لالوانو ما چې خپل پلار ته ووایه چې علي درلږه نه ځه مړه راځه
بیا زه خپله غریبي وجاړم اوس تاسو بېوسي وجاړم تاسو ما ته ډېر ګران یاست بیا ما ته ډېر ګران یې پاپا ته خفه شوې زه به بیا تا ته نه ویم ولې به نه وې بچوړیا ته خو زما د زړه ټوټه یې زما د زړه سکون یې زما زړه خو په تا راغونډې او دمه دی چې ته ما سره نه نو بیا زه په دې دنیا کې ژوند به ستا نه بغیر زه څنګه تېروم ما ته به د هر څه وې بچوړه د هر څه به وې ته خو زما د زړه ټوټه یې زما زړه خو په تا راغونډې په تا دمه دی ما ته به بیا د هر سال ته وې ما ته به د هر سال وې ما ته خبر شوې لازم چې کول ته ځو نیم خپه زویا نیم خپه زه چې ځو چاسه امرتا کیلی کیلی امرتا مړه پساو راځه لګي راځه څه پکار دی جانا غاړي دې غیر فاملی ودرولنا دا د غیر فاملی په نو پارکینګ کې ودرولنا حاجی زمون ډېره مجبوري ده او پاره ده ځان نه کبه ځم یا الله زمون غریبو باندې رحم وکړه خدای پاکه هم ډېر بې اثري یو خدای پاکه ته راباندې خپل رحم وکړه زلندا څراغه دنیا ډکاله غباره بیلتا بپاته پپیچمو یم پبارا زبدیم سایم توهرا سارلارا مال دعا پرین دچی ورک بشما فلارا مال دعا پرین دچی ورک بشما فلارا کار پوره شو باندې پاسې ځو دیاړي ته روانو او ټیک دی آشنا چې ناک پاسه ورشو او دیاړي ته راوالو کور ماشومان موږ ناستي چې سره ځخ پیادي لایو صحیح خبر راځي کیږي تا پشمار دغوتو د اسمان ستوري راو خودل تا پشمار دغوتو د اسمان ستوري راو خودل حاجی ट्रक लोड शुद बनी सौ गोरे जमा सो मजदूर की माला राके माल दुआ प्रेन दे चिरक बशमा फ्लारा माल दुआ प्रेन दे चिरक बशमा फ्लारा गांधी जब आप गाड़ी वाले उधर ऑपरेशन में तो सख्त जरूरत है कनक भी टिकट के गांधी داسې وکړه چې خپل پلان له چانده وکړئ ولې ما ستا د پلار د علاج ټیکه اخیستې ده څو ځئ مړه ورک شئ ځئ 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 په دې خو بنیاد وباسه خو راخلاص یئ راخلاص یئ راځه لکه पापा कस्ता पटे मिला से मुस्ताफी बना कट गए थे पापा زویا ما خپل زخمونه دومره نه درد دی لکه ستاسو دا جړاګانې چې معصوم نه درد دی ستاسو دا جړاګانې او ستاسو دا بېوسي ما ډېر زیات کړی بېوسي خو خیر ته به د خپل کشر ورور ډېر زیات خیال ساتې ډېر زیات خیال ولې چې په ما باندې ډېر زیات ګران دی ډېر زیات ګران دی
علیکم خانجي. وعلیکم السلام. ور مې په کرایدارانو کې واحد ته زما کرایداري چې ما په کرایه پسې ډېر کړی او په بار بار زه په تا پسې دروازې له راځم. دا ولې؟ خانجي نور کله وګورم دیاړي به مې کوله مزدوري به مې کوله تاسو له ما کرایه راوړله خو دا پیره زه خراب یم او بیماره یم تاسو خیر د موږ سره لږه ګزاره وکړئ او په موږ لږ رحم وکړئ خانجي. زما ستا د بېروزګارۍ او د تکلیف سره هېڅ تعلق نشته. زما صرف د کرایې سره کار دی د کرایې سره. که کرایه په ټایم نشي راکولی نو کور خو خالي کولی شي که نه. نه خانجي پاره خدای داسې مه کوې زما دا واړه بچي به چېرته ځي خو خیر زه به لږ کوشش وکړم د ورځ دوه کې یو کرایه به له زه درولېږم په خانجي. 2 ورځو کې دې دننه ما ته زما کرایه را رسولي که نه ته بیا ما ډېر ښه پېژنې او زما طبیعت درته ښه معلوم دی. راځه ډېره ښه ده خانجي. یا الله ته مې ثواب وکړې خدایه پاکه ته مې مدد وکړې یا الله. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خانجي به کرایې پس رالیږلی مو خانجي ډېر زیات غوسه کېدی. خانجي دا به زما د خولې دا سوال جواب وکړي چې نن سبا هغه ډېر زیات خراب دی ډېر زیات تکلیف دی ورته موږ هغې کره د رزق درک نه لګي نو کرایه به د کوم ځای نه درکړي زما هغه به ورته دا مینتزاري وکړي پاره د خدای خو زه به خپل کوشش کوم چې کرایه وله ورم کړم خو لکه ورته به ووایې چې لږه ګزاره ورسره وکړه لږه ګزاره. ما خو ورته ووي او نور خانجي د منلو وړ نه دی او زه دن لاړم د خدای په امان. د الله د مل شه دا د الله په امان. نن ولا د کور نه سامان نه دی دا ټول کته ګزارم. صحیح ده هلکه د کور نه خو د جړاګانو اواز راوځي. ولې لکه ولې زما بابا ما ورسېدو پلار په حق ورسېدو. قالوا انا لله وانا اليه راجعون. تا خو ډېر زیات بد وشو یار ډېر زیات بد وشو. جاړه مو بچوړیا احمدشاه دې خوا راشه داسې وکړه چې د پلار د قبر تختې د دفن بندوبست وکړه. زر لاړ شه زر لاړ شه. یم کړو کم مکو زلندا څراغه دنیا ډکاله غباره بیلتا بپاته بپیچمو یم بباره تا د ژوندانه د سپارو تورې راوښودل زه اخیستی شپو تا د رڼا نورې راوښودل جاړه مو زه یم که نه خانجي موږ یوازې پاتې شو زمونږ په دې دنیا کې د الله نه بغیر هېڅ څوک هم نشته هېڅ څوک هم نشته خانجي. جاړه مو ما نور مه خفه کوه احمدشاه دا سټمپېپر راکړئ بچوړیا تاسو چې په کوم کور کې اوسېږئ هغه کور مې ته هم ولیکو او د دې نه علاوه
چې ستاسو د کور څومره خرچوي ابه زه برداشت کوم جاړه مو بچوړیا جاړه مو زه په خپلو کړو ډېر پیمانه یم جاړه مو بچوړیا جاړه مو دې رور له دې موصله ورکوه او ته هم جاړه مو احمدشاه دا ګلونه راکړه جاړه مو بچوړیا نورې د مخکې تلو وعدې دې راله نه راکوي خدای ته دې وګوري دوکې دې راله نه راکوي نو چې زه مړ شم نو زه به په تمغو څه وکړمه ما له دې ژوند راکړي تمغې دې راله نه راکوي خانجي زما زما هېڅ هم نه دي پکار زما مال جایداد هېڅ هم نه دی پکار خو ما لازم زما پلار پکار دی خانجي ځکه چې زما پلار دې دنیا ډېر ارماني تللی دی خانجي ډېر ارماني تللی دی چوړیا ترا پاسه خانجي زما د پلار سخت یو سړی ده نه پرېږده خانجي نه پرېږدي یو سړی ده خانجي زه شتم کې الله به خیر کړي شوې بختره ته م راغلې تا ته زما دا نصیحت دی چې بیا ستا پوره رګان دي ته دوی د مرګه پورې خیال ساتې داسې ورځ ستا په بچو باندې مراتلی شي او زما خپلو خویندو او وروڼو ته دا نصیحت دی چې په مجبوره او بېوسه خلکو باندې رحم وکئ که نه یا به هېڅ نشئ کولی او زما په شان به په خپلو کړو ډېر پېمانه یې راځئ چې د بېوسه خلکو په سرونو لاس کېږدو راځه بچوړیا ندی چې ورک بشم افلارا مال دعا پرې ندی چې ورک بشم افلارا مزید دې قسم ویډیوز کتو د پاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واینز ضرور سبسکرایب کړئ او د घंटे نشان هم دباو کړئ داچې مې غزل نیمګړی دی اور بل نیمګړی دی داچې مې غزل نیمګړی